د امریکا او ایران لخوا د اسلامي امارت لپاره دوه بد دردونکي او خطرناک خبرونه خپاره شوي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبر، د امریکا د کانګرس غړي انا پولینا لونا سملاسي اسلامي امارت ته د استول کیدونکو ډالري کڅوړو د بندولو غوښتنه کړې ده. په کانګرس کې د فلوریډا ایالت دغه جمهوریت غوښتونکي غړي پر خپل ایکس لیکلي ترهګر باید د امریکا د مالیه ورکونکو $1 هم ترلاسه نه کړي. موږ هر اونۍ 40 میلیونه ډالر اسلامي امارت ته ورکوو. د کانګرس غړي لونا د کانګرس د غړو د هغې لایحې ملاتړ هم کړی چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو بندېدو غوښتونکې ده. نوموړي پر داسې مهال له اسلامي امارت سره د 40 میلیوني ډالري کڅوړو د بندېدو غوښتنه کوي چې اسلامي امارت په یوې خبرپاڼه کې لیکلي وو دوی ته امریکا تر اوسه $1 هم نه ده ورکړې او استول شوي ډالر بشري مرستې دي او که امریکا یې بندول غواړي دوی ته هم نه دي پکار او دوی هم غواړي چې بند شي. دویم خبر، د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او ملي امنیت کمیسیون غړي احمد بخشایش اردستاني ویلي چې اسلامي امارت د اوبو په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک شوي تړون ته ژمن نه دی. اردستاني د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د مرغومې پر 14مه له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې ټینګار کړی دی حقابه اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. د ایران د پارلمان دغه غړي څرګنده کړي چې اسلامي امارت د اوبو په برخه کې له افغانستان سره شوي تړون ته ژمن نه دی. اردستاني ویلي دي چې ایران 2 ځله له اسلامي امارت سره له ستونزو سره مخ شوی دی، یو ځل د هلمند په سیند کې او بل ځل په کجکي بند کې چې هری رود په بشپړه توګه وچ کړ. د ایران د پارلمان دغه غړي څرګنده کړي چې ځینې ګاونډي هیوادونه ایران ته د امریکا د زبرځواکۍ له سترګیو ګوري. هغه خبرداری ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ سیالۍ د ایران پر سیمه ایزو تګلارو ناوړه اغیز کړی. له بلې خوا د اسلامي امارت چارواکي یادونه کوي چې له ایران سره د حقابې مسله حل شوې ده. که څه هم پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته له اسلامي امارت سره د ایران اړیکې ښې دي، خو کله ناکله دواړو خواوو د حقابې پر سر ژبنیزې ترنګالتیاوې لرلې دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.